اوس زه په دې موقع د پښتون رسالې چیف ایډیټر زموږ ډېر ګران او محترم ملګری حیات روغني صاحب ته خواست کوم زه راشي خپل فکر او خپل خیالات موږ سره شریک کړي. حیات روغني صاحب. شروع کوم په نام د خدای. آتش رکعت چې وروستو راځي نو په مونځ کې صرف ښیي. همدرد او رضی ته د خدای پاک هدایت نه کوي، هغه په پروګرام کې هم تش رکعت وروستو کو. موږ به دوه خبرې وکړو، ډاکټر صاحب په توجه سره واورو. د انسان فطرت او عدم تشدد په دې باندې دا خبرې راوړل او دا حوالې راوړل او په دې کې دا ویل چې او کما قال قال او فلانکې قال او فلانکې قال. زه به ساده یو دوه درې خبرې وکړم. ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې یو بنیادي چې کوم څیز هغه د بحث لاندې راوست هغه احساسات دي، او احساسات داسې یو څیز دی چې په شکال دی باران شوی دی، زه به خپله برنډه کې ناست یم چیس کمه او بل شوي بله بله تاروزي راله، دا پتنګان چې دي، او زه وینمه چې یوه چرمښکۍ د خالد اورکزي په شان پټه پټه را روانه ده او هغه عمله کوي او یو تاروزی خوري. نو دې وخت یو دوه برغ احساسات زما کېدی شي. یو احساس زما دا کېدی شي چې یو وږی موړ شو، او یو احساس زما دا کېدی شي چې یو چا چې کوم دی ژوند بیله. یو بېوسه خپل ژوند وبیلو د چا خوراک شي. بنیادي چې نن زما ته خو د فاران میراث پاتې شو، زه خو شعر له راغلی وم او کمال دا دی چې ما سره کاپي هم نه وه، ما ته د یادو شعر نه یاد، نو زه تش رکعت راغلی وم. خو د صفي الله تلاوت وکړو که نه، سوره دوحه یې ولوست، نو هغې کې یو نقطه زما مخې ته راغله، زه په دې باندې خبره کوم. دا سپېړه چې ډاکټر صاحب استاد محترم یاده کړله چې دا سپېړه تاله چا درکړله، نو دا هم د دې اختیار نه و، د دې ډایرکټ شوی و، دته ښودلی شوی ډکټیټ شوی و دی چې دې سپېړه درکړي. زمونږ په دې پېښور کې د دې ډرامو یو مزاحیه اداکار دی سنګین، نو هغه یو پیره خبره کوله په دې موږ دا شان لګي او باس هم کوو د دې که د سترګې په بدل کې سترګې نو دا ټوله دنیا بړنده شي. نو هغه ملګری داسې د مذهبي سوچ والو، نو هغه ویل چې نه العین بالعین دی والانف بالانف دی. ما ورته ویل چې انکار چا کړی دی، د قصاص نه انکار چا کړی دی، خو ته ما ته ده ووایه چې زه تاته ووایم چې دا موبایل دی په دې صرف خبرې کیدی شي او دا په 1000 روپۍ دی، او درته ووایم چې دا موبایل دی دا هم په 1000 روپۍ دی، په دې خبرې هم کولی شي، تصویر هم پې ایستی شي، پردې وای فای ته هم لګولی شي، د مادوري تصویر هم پکې راځي، دا ته جو خبر هم په 1000 دی، دا ملټي فنکشن هم په 1000 دی، ته به کوم یې واخلې؟ نو ما ورته ویل چې ته دغه یو آیت رالې چې وایي سترګه په سترګه د غوږ په غوږ دی، او د اخره کې چې وایي والعفو خیر من ذلک، دا نه رالي. نو هغه خبره چې مونږ کوله نو دی کې هغه سنګین ناست و، نو هغه سنګین ما ته وایي، هغه بل مولانا صاحب ته وایي چې ګوره دا ډېره عجیبه خبره ده، وایي ګوره زموږ پښتنو په اینه کې دا شی پروت دی چې جنګ نشته. ما ویل خدای خیر کې دی، خو په سټیج ولاړي ډرامې لطیفې کوي چې څه ناروا ونه وایي. هغه دومره هوښیاره خبره وکړه ده، هغه ویل موږ پښتانه په جنګ کې هم ست کوو. هلکه مازغه در راله وکړل د سړي زوی شه زه بس هغه بله په کار چې روان شي دی په جنګ کې هم ست کوي چې جنګ نه کوو.
په جنګ کې هم صد کوي دا خلک چې یاره دا نه کوو. د دې یو ډېر ساده غوندې کې یو څیز دی. زه لکه دا دیوال دی، زه دا دیوال ورانوم، بر نه حق ورانوم، نه نوی کومه نه غټومه نه ښکلی کومه، بس هسې زما دې موډ ومنل چې بس راشئ خودکش د ما کوو زه دا ماتوم. د دې دیوال ماتولو لپاره مالی یو ماتوړ پکار دی، یو ګینتري پکار ده، یو سټک پکار دی، یو بیلچه پکار ده، څه چې زه پې دا ورانولی شم. دا دیوال ما ته دا ویلی نه شي چې شیخه ته به غلطه ما مه ورانوه، که ویلی شي راته. که زه بالفرض ده پسې را روان شم او دې ما ویني چې ما سره ماتوړ دی، ما سره ګینتري ده، نو زه به دې څه دا خو نه کوم، که نه پخلی خو نه کوم، ده ته پته دی چې ما ورانوي او زه دې ورانوم، ده ته دا ګزار روبغوم، دې څه وی ویش څه مزاحمت کوي. زه دې راوغورځوم، ده ما ته څه ویلي. دا یو خیال به ساتو چې دا دیوال او دا کم خلک چې د تشدد د اثر لاندې دي، په دې دواړو کې فرق دی. خو موږ چې کومه خبره کوو چې د تشدد نه کوم چې موږ ته باچا خان خبره کړې ده او کومه چې د انسان د انساني تهذیب د زرګونو کلونو د تجربې نچوړ دی چې د نفرت نه نفرت پیدا کیږي، تشدد نه نفرت پیدا کیږي او د عدم تشدد نه محبت پیدا کیږي. نو هغه خبره دا ده چې زه دا دیوال خو وغورځوم خو زما ګینتري کږه نه کي، زما هغه سټک چې کوم دی د هغې دغه ماتوړ دا خوله چې کوم دی دا ونه سولوي، ما ستړی نه کي. دا ولې؟ دا په دې بېجانه دیوال کې د خپل وجود د ساتلو یو فطري رد عمل دی. اوس د دغه دیوال په رد عمل کې او د دې انسان په رد عمل کې یو ډېر بنیادي ساینسي فرق دی. په دې انسان په زبردستۍ ګیره پرېښودلی شوه، په زبردستۍ په ټکس کېښودلی شو، په زبردستۍ د ده غرونه راوکنیستلی شول او د هغې نه چې کوم دی څومره معدنیات هغه ته یوړلی شول. بخاري صاحب ناست دی، په زبردستۍ د دوی ګیس راواغېستلی شول، هغه ته بوتللی شو. لوټ تالان جوړ دی، په زبردستۍ باندې جوړ دی. خودکش حملې پې وشولې، پاټکونه ورته کېښودلی شول. خو موږ وایو چې د دې په بدل کې به تشدد نه، د دې په بدل کې به هغه فطري پیغام موږ ورکوو چې دا ته څه کې، دا ته غلط کې. د دې نه به مخکې نفرت پیدا کېږي او د دې نفرت د ختمولو دپاره د دې تشدد د ختمولو لپاره د دې د اثر د ظاهر کولو لپاره زما سره یو وسیله ده، زه به مزاحمت کوم، زه به کله تا ته سرنډر نشم، زه به کله تا ته سلامي نشم، ته به ما مړ کړي، ته به ما راکاږي، ته به ما ووژني، ته به زما په سکول راشي، زما یو څلوېښت بچي به حلال کړي، ته ما په پاټک ودرې، زما بېعزتي به وکړې. زه تا ته نه سلامي کېږم، زه وایم ته په غلطه یې، زه وایم ته په غلطه یې. دا د عدم تشدد هغه څیزونه دي. نور ما څه یو دوه څلور نور څو اخیستل، خو زه د هغې نه لنډ راتاویږم. ما د دې صفي الله چې دا کوم آیت ولوستو، والضحی واللیل اذا سجا، په دې کې یو ټکی دی، هغې کې وایي چې وللآخرة خیر لک من الاولی. دا وروستو راتلونکی وخت چې کوم دی دا به د تېر شوي وخت نه ښیي او دا هغه خبرې دي چې دا لکه په قرآن کې شوي دي او خدای پیغمبر ته کړي دي. نو د دې زیات اهمیت دی او د دې موقع هم ډېره زیاته اهم ده او د هغې دا بنیادي دا لومبی د اثبات مونږ کوو که نه په یو بل باندې. شاکر او رغزي هغه چې تا لسم کې د میس پیپر ورکوو سوال نه درتلو، ما نقل رښتیا و، یاد دې شو تم نن راپاسې ما ته خبرې کې اثبات کوو که نه مونږ یو خاص قسم. په دې آیتونو کې یو قسم اثبات د صفي الله چې ولوسته، یو اثبات پې خدای پاک کړی دی او هغې کې لومبی اثبات دا دی چې علم یجدک یتیما فآوا. پیغمبره هغه وخت نه و چې هغه ته یتیم وي او ما تعالی امن درکه. آوا مطلب پناه، پناهګاه. نو د پیغمبر ترونه ډېر زیات وو، خو دل ابو طالب سره
د هغه په تورو باندې هغه پناه ورکړه، هغه هوا ورکړه. د هغې وجه څه وه؟ ابو طالب او عبدالله د یو مور نه. دا موږ په قمپرستۍ کې یو دغه پیش کوو، یو نږدې د وینې رشته وه یو. دا نو هغه وخت چې پیغمبر علیه السلام لا پیدا نه و، پلار یې مړ و، چې د 6 کالو کېده مور یې مړه وه. نو د 6 کالو ماشوم چې هغه پاتې شي نو د هغه به څه حال وي؟ نو هغه ورته لومبی اثبات چې کوم کوي نو هغه ورته څه کوي؟ فآوا. مطلب په لارو کوڅو کې د رغړېدو نه، د ورکېدو نه، د نهر پاتې کېدو نه، د دې نه ما بچ کړي. نو لومبی احسان څه دی؟ آوا، امن، روغه، د سولې حالات. داسې حالات چې هغې کې تشدد نشته، داسې حالات چې هغې کې تا سره دا یاره نشته چې ته به باروز څوک به دې مړ کړي، داسې حالات چې هغې کې دا نشته چې چا به ځان پسې دړۍ بارود تړلي او په سا په سر باندې بس ساپټې جنت ته ځي، دا نشته. آوا، امن. او بیا ورته دویم وایي ووجدک ضالا فهدا. ضال د ګمراهۍ په معنی باندې، د بېلارۍ په معنی باندې راځي. علما اسلاف هغوی دا خبره کوي چې یاره د پیغمبر اسلام دپاره دا ټکې د نشي استعمالېدی د نالوستۍ. نو هغوی دا په دوال چې کوم دی هغه زمانه یادې کومه چې د نبوت نه مخکې وه، او هدا چې کوم دی هغه زمانه یادې کومه چې د نبوت نه پس د 40 کال عمر نه پس. نو نبوت علم نه دی، تعلیم نه دی. نو موږ سره دویمه نقطه راځي چې کومه خدای په خپل پیغمبر اثبات کوي چې موږ وایو چې خاتم النبیین او رحمت للعالمین دی، لکه تشدد پکې څه نشته، رحمت للعالمین دی. چې موږ هغه وایو نو د هغه پر لومبی دغه څه و؟ اثبات آوا، امن. دویم اثبات څه و؟ تعلیم. ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا. دریم څه دی؟ لاس دې تنګ و، بېوسي وه، تنګسیا وه، فاغنا، یو خاص ډول غنا مې درکړه، غني مې کړې. غني دې ته نه وایي چې هغه سره په اربونو په کروړونو روپۍ. غني هغې ته وایي چې که لسي په لس کې هم د هغه ګزاره کېږي، که زري په زر کې هم کېږي، او که ني نو هم آیات روغانې دی، چلیږي، ګزاره کېږي. نو امن، تعلیم، اقتصاد. دا ډاکټر صاحب ډېر په ساینسي طریقه باندې ویل. ما وویل زه تشنکات یم. ډاکټر صاحب وویل خو د صفي الله د ښه وکړل چې دا تلاوت یې په دغه باندې وکړو. لومبی څه شو؟ امن. دویم شو تعلیم. دریم شو اقتصاد. او چې کله دا امن هم راشي، تعلیم هم وشي، او موږ سره دا ضمانت وي چې څوک به زموږ د بچو سکولونه نه ورانوي. د دې ځای خلک به د دې بچي تعلیم دا خپل فرض وګڼي، خپل ذمهواري به وګڼي. چې کله موږ دا هر څه وګڼو او کله اقتصاد هم ښه شي، زموږ په خپلو معدنیاتو باندې، په خپلو وسایلو باندې د هغې د استعمال، د هغې د دریافت کولو، د هغې نه د ایجاد کولو او د هغې د مارکیټ کولو حق هم زموږ په لاس کې، د هغې د تقسیم حق هم زموږ په لاس کې. چې کله دا هر څه وشي او معاشره ترقي وکړي، بره راشي، نو بیا هم په دغه صورت کې چې د ماشوم دلته ولوسته راځي چې اوس به ته څه کوې؟ ورته وایي فاما الیتیمه فلا تقهر، قارېږه ورته مو. واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث. پتا چې خدای په کوم نعمتونه کړي دي بس هغه ډېر یادوه. یاره ډېر خوب شکر دی، کورمه ده راغلی، مه غرونه دي، خپل شکر دی، دغه قوله ده، دغه ځای کې چې کوم دی نو سیړۍ دي، هغه دکې چینه ده، هغه دکې داسې دی، سکول دی راته، کالج دی راته، اسپتال دی راته، سهولت دی راته، بازار دی راته، مسلم اورکځی پکې سبزي هم خرڅوي. زیات د هغې هغه ذکر راشي. نو فطري طور باندې دا چې کوم د عدم تشدد دا ځان دا که تاسو وګورئ نو دا د دوو دغو نه جوړ دی، د لفظونو نه. ما ویل سر تاسو به کالینس کې خبره وکړئ. د عدم او د تشدد د یو داسې څیز څوک غواړي تاسو کې دی په دې علاقه کې به څوک ماته داسې وښیي چې یو دښمني ده او هغې 10 کاله شوي، 10 کاله، او په یو بل باندې ډزې کوي او هغه ختم شي. 20 کاله به دښمني وشي چې ډزې کوي نه ختمېږي، چې 100 کاله وشي او دښمني نو ډزې کوي نو هغه نه ختمېږي. ختمېږي به په څه باندې؟ کینی به، خبره به کوي، دا به وایي چې دا دړې اوس باندې موږ په غاړه ګرځو، دا ملدکي چې موږ ځان لا اخلو، دا چې د مخرورانو په شان ژوند تېرو، پټ په غلا هغه هم خادي نه شو کولی، د دې نه به په څه خلاصېږو؟
کینو به سره دا معاهده به کوو چې تیر په هیر باقي روزګار چې کوم تاوان شوی دی د هغې به دغه کوو کفاره کوو او چې کوم مخکې ژوند دی د هغې لپاره به یو لار ټاکو. نو عدم تشدد دا د انسان په فطرت کې دی، دا بیخي د فطرت د انسان دی. دا چې کوم د نورو د قبضې دا کوم چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې دا کوم د قبضې خواهش دی، دا کوم چې د زیات نه زیات اختیار حاصلولو خواهش دی، یو پیزیش اصول دي. استاد محترم خبره وکړله چې پښتون رساله کې د الف جان خټک مبارک ذکر دی، نو د دې سره پکې د عدم تشدد نړیواله ورځ هم ذکر دی. او عدم تشدد نړیواله ورځ 2 اکتوبر دی. مهاتما ګاندي په 2 اکتوبر پیدا شوی په دنیا کې، اگر چې هغه په دې حوالې سره تسلیم شوی نوم دی، نو د هغه د پیدایش ورځ چې کوم دی هغه یونیسکو د عدم تشدد عالمي ورځ کړې ده. تاسو دې ته خبر یې چې په 1942 کې د انګریز خلاف چې باچا خان ورته ویل چې ته زما د خلکو دا مازغه کوم ته انجکټ کړي دي، په دې کې تا تشدد راچولی دی، نفرت دې راچولی دی، د دوی وسایل دې قبضه کړي دي، زه د دې خلاف یم، دا نه منم. نو په مردان کې میرویس په مقام باندې په مارچ په دوران کې د باچا خان پوښتې ماتې کړې په والو ټکولو، د باچا خان پوښتې په والو ټکولو ماتې کړې وې. هغه 20 اکتوبر و، هغه هم په دې میاشت کې دی. او ولی باغ چې هغه مونږ دا خیال دی او دا په دې مونږ بحث هم کولی شو، په دې باندې دلیل هم لرو، هغه دا چې د باچا خان دغه د عدم تشدد، دغه د خپل خاورې د خپل اختیار مفکوره، دغه د جنگ د اقتصاد مخالف بیانیه په دې سیاست کولو باندې په همدې ورځ چې په کومه ورځ دنیا د عدم تشدد نړیواله ورځ کوي، هم په دې ورځ په ولی باغ باندې هم حمله شوې وه. نو په دې حواله باندې پکې هم لیکونه دي. په هغې کې یو لیک چې کوم دی هغه د یو کتاب دی چې د هغه نان وایلنس د هسټري اف ډینجرس آیډیا دی د مارک کلنسکي. او په دې کې یو خبره ده چې هغه ډاکټر صاحب په لار باندې دا وکته، نو ډېرې دا خبره ویل چې زما خوښه شوله. هغه دا وه چې مسله چې کوم ده، مسله دا د انسان په فطرت کې نه ده. لکه موږ وایو چې عدم تشدد او فطرت د انسان که نه، وایي چې دا مسله کومه ده د دې دا مونډ چې کوم دی مونډ، نو دا د انسان فطرت نه دی، دا د اختیار فطرت دی چې دی وایي چې هر څه مې واخیستلې، هره خبره مې وکړلې. او په دې کې بیا د زنځانې دغه راشي چې زما قوم دی هغه دې وي، یا زما کور دې وي، یا دې زه موړ یم، نو باقي په شلق باندې وله. زمونږ د عدم تشدد عقیده دا ده چې نه، صرف زمونږ دپاره نه، که په هر ځای کې چېرته هم انسانان دي هغوی باندې د تشدد نی، هلته د جنګ نی، هلته کې د جبر نی، هلته کې د هغوی د وسایلو باندې څوک د قبضه نه کوي، او هلته کې د څوک د هغوی فیصلې د هغوی د اختیار او د هغوی د منشا نه بغیر نه کوي. ډېره مننه.